بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو زده کوونکو د سلام په وړاندې کولو سره خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله من یم چې خپل کورنۍ سره په ښه او ارامه او بې له کوم درد و غمه ژوند ولرئ او زموږ دغه خپرونې چې د تلویزیون له لارې خپرېږي تاسې په پوره غور سره تعقیب کوئ او خپل هغه ستونزې چې دي هغه تاسې حل کوئ. د تیرو درسونو په دوام دا دی زه بیا ستاسې په چوپړ کې حاضر یم د 11 ټولګي 11 لوست تاسو ته تشریح کوم چې د دې لوست د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول. عنوان ډیر اسانه ښکاري خو په عملي توګه زموږ لپاره مشکل دی په دې چې موږ نشو کولی په اسانۍ سره د موادو د غلظت تغییر محاسبه کړو. یعنې تاسې پوهیږئ چې کیمیاوي تعامل د دوه موادو د یوځای کیدو په نتیجه کې لاسته راځي. په دغه مواد چې په مول ښودل شوي په چټکتیا بخش کې که چیرې مول تغییر وکړي کم شي نو دغه کمیدل په زمان کې موږ نه پوهیږو چې وروسته د یوې ثانیې څومره تغییر کړي وروسته د دویمې ثانیې. په همدې ترتیب موږ په عملي توګه لابراتوار کې نشو خو ځان ته ځانګړې دستګاهګانې لري د کیمیاوي چټکتیا د اندازه کولو لپاره د اسپیکټروفوتومتر په واسطه یعنې کوم آله چې د کیمیاوي چټکتیا اندازه کولی شي فوتومتر نومیږي او بل بخش چې د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا اندازه کولی شي کروماتوګرافي هم څه اندازه کومک ورسره کولی شي. دریم بخش چې دغه کیمیاوي چټکتیا اندازه کولی شي هغه د فوتو الکتریکي حجرې په واسطه کولی شي چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا اندازه کړي او بل د خپله د سپکترو پیژندنه هم ډیر کومک کوي د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا اندازه کولو په کې. یعنې کوم څلور آلې چې کولی شي د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا یا د موادو غلظت اندازه کې دغه څلور آلې دي خو اکثرا په د اسپیکټروفوتومتر په واسطه دغه د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا اندازه کوي. یعنې کوم مواد چې تعامل کوونکو مواد یو نمونه اخلي په دې دستګاه کې اچوي هغه دستګاه هم د موادو غلظت موږ ته کوي او هم کوم تغییر چې په دغه غلظت کې راځي او کوم محصول چې حاصلیږي دی په هغه ښه غور سره کولی شي چې هم د موادو غلظت او هم کوم تغییر چې په وخت کې راځي او کوم مرکب چې لاسته راځي د دې آلې په واسطه کولی شي چې اندازه کړي. تاسې پوهیږئ چې د غلظت او د چټکتیا ترمنځ یوه رابطه شتون لري. یعنې موږ ویل چې په دې پوهیږو چې څومره ذرات زیات وي یعنې غلظت د موادو زیات وي نو هغه کولی شي چې هغه تعامل کولی شي چې چټکتیا یې زیاته وي. د مثال په ډول دغه اوس شرایط کې چې موږ په قرنطین حالت کې قرار لرو موږ ته هره ورځ ویل کېږي تاسې خپله کورونو کې پاتې شئ په دې خاطر چې تاسې دغه یو بل ته انتقال ونشي دغه د ویروس. نو تاسې پوهیږئ چې که چیرې موږ پاتې شو کور کې ځای کې چې خلک ډیر دي
تجمع زیاته ده هلته لاړ نه شو نو دغه ویروس موږ ته نه انتقالیږي. خو که چیرې هغه ځای ته لاړ شو چې هلته ګڼه ګوڼه ډېرې وي، خلک ډېر وي، کوم رش وي، نو دا د دې سبب ګرځي چې موږ د هر چا سره ټکر وکړو، تماس پیدا کړو، دغه تماس انتقال مرض کی. یعنی موږ ویلی شو که چیرې تعداد د موادو یعنی د مولونو مقدار کم وي، د تعاملونو سرعت هم کم دی. که چیرې د مولونو تعداد زیات وي، د تعاملونو سرعت یا چټکتیا هم زیاته ده. یعنی موږ که چیرې مثال مې تاسو ته درکړه د زموږ اوسنی ژوند چې اوس یې لرو، دغه حالت که چیرې موږ تعداد کم وي په یو ځای کې، نو موږ پوهېږو چې موږ ته دغه ویروس نه انتقالیږي. چیرې ګڼه ګوڼې شي، هر چا سره تماس پیدا شي، ټکرونه شي، نو په دې خاطر دغه ویروس انتقال کیږي. په نړۍ کې چې دومره پراختیا هم پیدا کړه په همدې حساب. نو کیمیا کې هم د تعاملونو بحث چې موږ وایو د چټکتیا، د تعاملونو چټکتیا، دا هم عین مثال غوندې چې تشریح مې وکړه، د مولونو تعداد کې زیات وي، سرعت یا چټکتیا هم زیاته ده. که چیرې د مولونو تعداد کم وي، چټکتیا یې هم کمه ده. نو د غلظت او د چټکتیا ترمنځ یوه رابطه شته، چې هغه رابطه موږ د کیمیاوي تعاملونو د چټکتیا معادلې په نامه هم یادولی شو. که چیرې مثلا د A مرکب د B مرکب سره تعامل وکړي او دغه تعامل رجعي هم وي، نو تاسو پوهېږئ چې C او D مرکب جوړېږي. دغه دپاره چې زه سرعت لیکمه، نو موږ یو ضریب د ک ورکولی شو، غلظت د A ضرب د غلظت د B. دلته ستاسې کتاب کې M او N هم ورکړي دي چې دی ځان ته جلا مفهوم لري. تاسې پوهېږئ چې وي سرعت ښیي یا چټکتیا موږ ته ښیي، دغه ک چې ده د چټکتیا ثابت ده. چټکتیا ثابت د M او N چې دی د غلظتونو په سر کې لیکل شوي، دی موږ ته د تعامل درجه ښیي. د تعامل درجه ښیي، یعنی د تعامل درجه دغه توان چې دلته لیکل شوی دی چې تاسې M او N وینئ، دغه په اندازه دغه په واسطه موږ کولی شو اندازه کړو. د مثال په ډول که چیرې زه د یو تعامل درجه معلومه کړم، په همدې کې که چیرې زه ولیکم چې وي مساوي کیږي ک ضرب د غلظت د A. وي سرعت دی، ک ثابت د سرعت د A هغه لومړني مواد دي چې په تعامل کې ونډه اخلي، او دغه قوس هم غلظت دی. تاسې پوهېږئ دا لومړی درجه تعامل دی. تاسې پوهېږئ دلته یو شته خو نه لیکل کېږي. د ریاضیکي قوانینو په اساس هر عدد چې توان ونه لري، مثلا دلته یو شته، توان ونه لري، توان یو دی، ضریب ونه لري، ضریب یو دی، مخرج ونه لري، مخرج یو دی. نو دغه قانون په کیمیا کې هم موږ ورڅخه ګټه اخلو. یعنی کوم درجه چې دلته لیکل شوې نه ده، په دې معنا چې هغه لومړی درجه تعامل دی. او که چیرې زه د دوی دواړه ولیکم چې A او B ثابت د سرعت که د A غلظت ضرب د B غلظت، دوی درجه دویمه درجه ده. یعنی موږ کولی شو دغه د M او N مجموعه هم د وایي چې دا د تعامل درجه ده.
موږ مخکې یو فورمول درلوده چې MN د دوی دواړو مجموعه هم د دغه دواړو غلظتونو یا د دغه ټول تعامل درجه ښیي. یعنې تاسو پوهېږئ چې اوس دلته یو او دلته هم یو درجه شته، دواړه چې جمع شي څو کېږي؟ دویمه درجه تعامل کېږي. د مثال په توګه موږ کولی شو چې دغه مثالونه په عملي بخش کې هم تاسو تکرار کو ولیکو. ځینې مواد دي چې د تعاملونو یعنې کوم مواد چې دلته شتون لري ضریب لري، چې مخکې موږ درس کې تاسو ته وښودل چې د کوچني حروف باندې لیکل کېږي. دغه ضریب بیا په توان کې راځي او دغه د تعاملونو درجه تعینول د عملي پروسې نه وروسته کوم درجه چې راغلې ده موږ یې لیکلی شو. یعنې دا یو نظري اختیاري عدد نه دی چې موږ یې لیکلی شو. ځینې تعاملاتو ته یو پر دوه راځي یا یو پر درې راځي یا څلور راځي. هغه د تجربې په اساس ثبوت شوي وروسته بیا یې موږ دلته لیکلی شو. داسې نه شو کولی چې موږ په عمومي ډول ووایو چې دا لومړۍ درجه، دویمه درجه، دریمه درجه. فقط هغه وخت ویلی شو چې موږ یې عملا تجربه کړو او کوم ستاسې کتاب کې چې ذکر شوي دا ټول تجربه شوي، عملي شوي په لابراتوارونو کې او درجې ایښودل شوي. دغه مثالونه زه په یوه معادله کې تاسو ته ښیم. که چیرې موږ د نایتروجن دغه اکساید تجزیه شي، تاسې پوهېږئ چې د نایتروجن اکساید او اکسیجن ازادي. دغه تعامل لپاره که زه د تعاملونو د چټکتیا معادله ولیکم نو لیکم چې وي مساوي کېږي که ضرب ده که مې ویل چې ثابت د دغه چټکتیا ده او وي هم چټکتیا ښیي. نو لیکو چې غلظت د N2O5 یعنی دا اکسیجن د نایتروجن یا اکساید دی، د ده درجه مونږ کولی شو چې وایو لومړۍ درجه ده، یعنې د تعامل درجه لومړۍ درجه ده. په همدې ترتیب موږ کولی شو بل مثال کې تاسو ته چې ستاسې کتاب کې انشاءالله چې راغلی جمع د کلورین کوم مرکب چې را سره راځي کاربن تترا کلوراید او ACl. د دې تعامل لپاره چې موږ کوم د سرعت معادله لیکو یا د چټکتیا معادله لیکو نو وی مساوي کېږي که ضرب ده غلظت د CHCl3 یعنې د اولیه موادو د سرعت یا د چټکتیا معادله د هر یو لپاره موږ جلا جلا لیکلی شو او د دې درجه هم ښودلی شو چې موږ مثلا ویلی شو دغه درجه یو ده. خو دغه تعامل کې بیا د تجربي له لحاظه چې کوم ثابت شوي دي د کلورین لپاره چې کوم درجه لیکلې ده Cl غلظت دی 2 یعنې دوی دواړه یو دوه باید 3 شي. خو ستاسې کتاب کې کلورین لپاره یو پر 2 ورکړي په دې خاطر چې کلورین 2 اتومه دی او د 2 اتومونو لرونکو لپاره یو پر 2 عدد دلته لیکي. یعنې کوم عدد چې موږ اختیاري باید ولیکو نشو لیکلی په دې خاطر د تعاملونو د چټکتیا معادلې لپاره چې کوم عدد یا توان یا درجه چې د معادلاتو لپاره لیکل کېږي هغه د عملي یا په لابراتوار کې چې کوم تجربې ترسره کېږي دا لاسته راځي. نو دغه تعامل د چټکتیا معادله داسې لیکو چې کلورین دلته شته خو توان یو پر 2 دی. دغه قیمت په عملي برخه کې ثابت شوی دی.
موږ د دې درس څخه دا زده کړل چې د تعاملونو د چټکتیا اندازه کول د اسپیکتروفوتومتر په اندازه کیږي یا کروماتوګرافي او په همدې ترتیب د فوتوالکتریکي حجرې او یا اسپیکتر پیژندنې په اساس د کیمیاوي تعاملونو د چټکتیا اندازه کیږي. د کوم بحث چې موږ درلوده د غلظت او د چټکتیا د دوی ترمنځ یوه رابطه شتون لري. هغه رابطه چې ما ولیکله مخکې چې وي مساوي کیږي که ضرب د غلظت د A ضرب د غلظت د B. دلته موږ ویلي چې وي چټکتیا ښیي، که د چټکتیا ثابت دی، A هغه مواد چې تعامل کوي د دوی غلظتونه دي. یعنی د دغه معادلې په اساس هم موږ کولی شو د چټکتیا اندازه یا تیزوالی یا بطیوالی په پوره ډول موږ وکولی شو ثابت کړو یا محاسبه یې کړو. خدای دې وکړي چې د دې درس نه مو څه زده کړي وي. ستاسې د کورنۍ دندې لپاره یو معادله لیکم، تاسې د هغوی دپاره د سرعت معادله ولیکئ. میتان د اکسیجن سره تعامل کوي، کاربن دای اکساید اوبه او یو اندازه انرژي ازاده کوي. د دغه تعامل لپاره تاسې د سرعت معادله ولیکئ. دا و زموږ نننی درس. هیله لرم چې تاسې په ښه غور سره کتلی وي، خپله ستونزې چې مو درلودلې هغه حل شوي وي. بیا هم انشاءالله موږ ستاسې په خدمت کې یو. نو د راتلونکي درسو لپاره تاسې خپل کتاب مطالعه کوئ، پوره آمادگی ونیسئ، تر څو بیا زه ستاسې په خدمت کې حاضرېږم. په الله مو سپارم. د خدای په امان.